اوس راځو د اسلام په ضد اوو ډېرې عامې غلط فهمي یا تور ته چې وایي اسلام ښځه تر ولکې لاندې ساتي او شاته کوي. دوی د حجاب خبره کوي. مخکې له دې چې د دې پوښتنې ته ځواب ورکړو چې اسلام ولې ښځې ته د حجاب حکم کړی، راځئ د بېلابېلو تمدنونو تاریخ ته یو نظر واچوو. کله چې موږ تاریخ لولو نو پوهېږو چې د اسلام له راتګ نه مخکې په ډېرو تمدنونو کې د ښځې حالت ډېر خراب و. د بابل تمدن په بابل تمدن کې ښځو ته هیڅ حق نه ورکول کېدو. هغوی د انسان نه ټیټې ګڼل کېدې، یوازې د جنس او خوند لپاره کارول کېدې. حتی که یو سړی به ښځه ووژله نو د هغه سړي پر ځای به د هغه ښځه وژل کېده. تصور وکړئ یو سړی چې ښځه ووژني خو سزا یې د هغه ښځې ته ورکول کېږي. د یونان تمدن یوناني تمدن چې ډېر ستر تمدن بلل کېږي، که څه هم په پیل کې ښځې نسبتاً په حیا کې اوسېدې، خو دوی یوه افسانه لرله چې وایي پاندورا په نوم یوې ښځې ټول بدبختي ټولنې ته راوړې. یونانیان ښځه د بدمرغۍ سبب ګڼله او وروسته چې غرور او نفس زیات شو فحشا او فحشي عامې شوې. په رومي تمدن کې یو سړی کولی شوی چې له کومې سزا خپلې ښځې ته مرګ ورکړي. فحشا او لوستوب او اخلاقي فساد عام و. ښځې د جنس لپاره کارول کېدې او بیا به پرېښودل کېدې. د مصر تمدن په مصري تمدن کې ښځه د شر نښه او د شیطان علامه بلل کېده. د عربو تمدن د اسلام نه مخکې په عربي ټولنه کې د قرآن له نازلېدو مخکې ډېر وخت داسې کېدل چې که نجلۍ ووځېږده نو ژوندۍ به یې ښخېده. د اسلام راتګ کله چې قرآن نازل شو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بعثت وشو نو هغه د ښځو له سترو ګټو رسونکو څخه و. اسلام ښځې ته عزت ورکړ او ویې ویل چې نارینه او ښځې برابرې دي خو یو شان نه دي. ما پر دې موضوع بشپړه وینا هم کړې ده. د ښځو حقوق په اسلام کې کله چې اسلام ښځه پورته کړه نو ورسره یې د حیا او وقار لاره هم وښوده. لومړی د نارینه‌وو لپاره حیا. قرآن لومړی د نارینه‌وو د حیا خبره کوي. بیا د ښځو الله تعالی فرمایي په سورت نور آیات 10 کې مؤمنو نارینه‌وو ته ووایه چې خپلې سترګې ټیټې وساتي او خپل عفت وساتي. یعنې که یو سړی یوې ښځې ته وګوري او ناسم فکر ورته پیدا شي باید سترګې ښکته کړي. یو ځل مې یو مسلمان ورور ولید چې نجلۍ ته یې ډېر وخت قتل. ما ورته وویل وروره دا په اسلام کې حرام دي. هغه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې لومړی قتل روا ده خو هم حرامه ده. ما لا خپل نیم نظر هم نه دی پوره کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې که په ناڅاپي ډول نظر ولګېږي بیا ورته مه ګوره. د هغې د ښکلا د خوند اخیستو لپاره دا معنا نه لري چې لږ دقیقې ورته وګوره او وایي چې لا مې نظر نه دی پوره شوی. بیا د ښځو لپاره حجاب. بیا الله تعالی په سورت نور آیات 11 کې فرمایي مومنو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې ټیټې وساتي، خپل عفت وساتي، خپله ښکلا ښکاره نه کړي مګر هغه چې په طبیعي ډول ښکاري، او خپل پرونه دې پر سینه راښکته کړي او خپله ښکلا دې نه ښکاره کوي مګر خپل میړه ته، خپل پلار ته، د میړه پلار ته او خپلو زامنو ته، او بیا د هغو محرم کسانو او د لیست بیان شوی چې ښځه ورسره واده نشي کولی.